لله الحمد چې الله جل وعلا شانه پر موږ تاسې باندې په خپل فضل و کرم دغسې ورځې او شپې راوستلې چې نن د ملک د ترقي او د ملک د جوړښت او د ملک د کارو د لا ښه تنظیم او پر وخت د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې پلانونه ترتیبیږي، استراتیژي ترتیبیږي، مجلسونه جوړیږي، د ملک د آبادۍ دپاره، د ملک د ترقۍ دپاره، د خپل ولس د هوسایي دپاره خدمات وړاندې کیږي. که 2 کاله مخکې وګورو نو 2 کاله مخکې به زموږ ستاسې دغسې جلسې هغه به پر د شهیدانو د ټوټو پر راټولولو باندې وي، د یتیمانو د اوښکو پر پاکولو باندې به وي، د یو کونډې او د یو بري مور د د اورېدلو په خاطر به وي. هلته به کورونه بمبار سوي وه، هلته به وحشي چاپې تېرې سوې وې، هلته به د کور اعضا زندان ته کشېدل، هلته به مدارس تر وحشت لاندې وي، هلته به مکاتبو کې پوستې جوړې وې، هلته به پوهنتونونه بمبار وه، هلته به زموږ د ژوند ټولې چارې د ګواښ سره مخامخ وې. په خپل ملک کې به مو د هیڅ واک نه درلودی. که به هر څونه اشد ضرورت دی وای چې یو امریکایي یا یو امریکایي ټانک یا د هغوی ملګری مخکې روان وای، ستا ټول ضرورت به شاته وه، خو د هغه خارجانو اشغالګرو ضرورت او اهداف په پلي کېدل. ملک موږ وو، واک د بل چا سره و. ګورئ، که دا خبرې لږ په زړه واورو نو بیا به راته انشاءالله ګټورې او مؤثرې. د الله بلا نهایته ډېر غټ احسان سوی چې الله جل وعلا شانه په خپل فضل و کرم باندې او د سرښندونکو فدایانو، مجاهدینو، کشرانو او مشرانو او د دې ولس په قهرماني باندې الله جل وعلا شانه موږ تاسو ته دغسې مجلس او داسې نور مجالس راوبخښل. که نیز موږ ستاسو په واک کې دا نه وو. تاسو ته معلوم و چې هېڅ هم دلته نسو کېدای. د ملک د رهبري په سطحه چې یو تصمیم نیول کېدل هم د باندې به نیول کېدل، خالي به دلته له سپیکرو اعلانېدل. خو نن د الله جل وعلا شانه په فضل و کرم باندې، د الله په احسان باندې او د دې مجاهد ولس په قربانیو باندې الله جل وعلا شانه موږ ته په مقابل کې داسې یو نظام راکوي چې هغه نظام په دنیا کې ډېر امتیازات لري. که د عدل او د انصاف په نظر باندې یو څه تحلیل وکړو نو یقینا هم زموږ دا نظام ډېر امتیازي نظام دی. په دنیا کې ویلی سو موږ مسلمانان یو او په دنیا کې تقریبا 50 اسلامي ممالک دي. هېڅوک هم دغونه ازادي نه لري لکه افغانستان چې لري. نو دا د الله احسان دی پر موږ تاسې باندې. بیا د زړه له تله شکر پکار دی چې دا وکړو. شکر یې څه دی؟ نور نو په پوره اخلاص باندې له الله سره دا تعهد وکړو چې الله جل وعلا شانه تا پر موږ د احسان کړی. هغه مجاهدینو چې دغه 40 کاله یا یې روسانو سره مقابله کړه، بیا یې له غربیانو سره مقابله وکړه، دغه نظام چې دا تا ته درکړه سوی، دا تا ته چا په تحفه کې نه دی درکړ، دا چا تا ته په خیرات کې نه دی درکړ، دا داسې مفت نه دی راغلی. تر دې ځایه چې ته را رسېدلی چې ته په آزاده فضا کې د اسلامي نظام تر قیادت لاندې د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر سایه لاندې ته زندګي نن کوې په اسلامي نظام کې. دا چې تا ته درکړه سوې دا یو څه انسانانو پر ځانو باندې ورونه بل کړه، د خپل تن اډوکو څخه یې مرمۍ جوړې کړلې، ستا هغه اشغالګر کافران یې هغه درته مردار کړه، د خپل تن په وینو یې سیلاب جوړ کړي. هغه موانع چې د دې اسلامي نظام د حاکمیت په مخ کې واغې درته راچپه کړه او تا ته یې دا زمینه مساعده کړه، ته رالې
د اسلامي نظام کې نن زندگی کوي. د هغوی هم پر موږ تاسو باندې قرض او فور شته. د هغوی د دې قربانیو په شکرانه کې زموږ ټولو څخه دا تقاضا ده. دلته الحمدلله ټول مسلمانان ټول کلمه ګوی د لا اله الا الله محمد رسول الله د داسې یو نظام یو چې هغه نظام د انتقام جویي فکر نه لري. داسې یو نظام خاوندان یو که د هغه پر تحلیل ما درته وویل چې هغه یو امتیازي نظام دی. ګوره داسې نظام دی، داسې اخلاق لري، داسې حلم لري، داسې یو کردار لري. په دنیا کې که چلنج دنیا ته ورکړو څوک بې نومه راته پیش نه کړي. نو دا د الله احسان دی پر موږ تاسې باندې. بیا د زړه له تله شکر پکار دی چې دا وکړو. شکر یې څه دی؟ نور نو په پوره اخلاص باندې له الله سره دا تعهد وکړو چې الله جل وعلا شانه تا پر موږ د احسان کړی. هغه مجاهدینو چې دغه 40 کاله یار یې روسانو سره مقابله کړه، بیا یې له غربیانو سره مقابله وکړه. دغه نظام چې دا تا ته درکړه سوی، دا تا ته چا په تحفه کې نه دی درکړ، دا چا تا ته په خیرات کې نه دی درکړ، دا داسې مفت نه دی راغلی. تر دې ځایه چې ته را رسېدلی چې ته په آزاده فضا کې د اسلامي نظام تر قیادت لاندې د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر سایه لاندې ته زندګي نن کوې په اسلامي نظام کې. دا چې تا ته درکړه سوې دا یو څه انسانانو پر ځانو باندې ورونه بل کړه. د خپل تن اډوکو څخه یې مرمۍ جوړې کړلې. ستا هغه اشغالګر کافران یې هغه درته مردار کړه. د خپل تن په وینو یې سیلاب جوړ کړي. هغه موانع چې د دې اسلامي نظام د حاکمیت په مخ کې وه هغه یې درته راچپه کړه او تا ته یې دا زمینه مساعده کړه ته رالې د اسلامي نظام کې نن زندګي کوي. د هغوی هم پر موږ تاسو باندې قرض او فور شته. د هغوی د دې قربانیو په شکرانه کې زموږ ټولو څخه دا تقاضا ده. دلته الحمدلله ټول مسلمانان ټول کلمه ګوی د لا اله الا الله محمد رسول الله د داسې یو نظام یو چې هغه نظام د انتقام جویي فکر نه لري. داسې یو نظام خاوندان یو که د هغه پر تحلیل ما درته وویل چې هغه یو امتیازي نظام دی. ګوره داسې نظام دی، داسې اخلاق لري، داسې حلم لري، داسې یو کردار لري. په دنیا کې که چلنج دنیا ته ورکړو څوک بې نومه راته پیش نه کړي. هغو مېلمنو ته چې له موږ سره یې په دې استراتیژي پروګرام کې برخه اخیستې ده او تکلیف یې ګاللی ده او دلته راغلي دي زموږ ادارې ته ښه راغلاست ورته وایو. الله تعالی جل جلاله څخه د اجر عظیم غوښتونکي یې ورته. واقعا چې قرآن کریم د موږ او د تاسې معمول به ده او د موږ او د تاسې رهنمود او قانون ده. هغوی موږ ته رهبري کړې ده، هغوی موږ ته هدایات کړي دي. مخکې آیت کریمه چې موږ تاسو په مخکې تلاوت کو چې مسلمانان باید یو له بله تعاون او کومک او معاونت سره وکړي او دا د اسلام له اصولو څخه یو ډیر عظیم اصل ده او دا د کورنیو د اجتماع د هر وګړي لپاره یو عظیم ضرورت ده چې هر مسلمان له بل مسلمان څخه کومک غوښتی سي او کومک یې حق ده. نو د دغه آیات کریمه په رڼا کې نن الحمدلله د امارت اسلامي د وزارتونو ملګري کارشناسان او پوهان راغلي دي چې دلته له موږ سره په دې کې همکاري او معاونت او کومک وکړي چې د موږ استراتیژي کې نظرونه راکړي او له موږ سره په دې پروګرام کې شریک سي. موږ یې راتګ ستایو او له الله جل جلاله څخه ورته د اجر عظیم غوښتونکي یو. اول اهمیت د استراتیژي ده، دوم اهمیت د دې غونډې ده او په آخر کې
خلاصه د استراتیجي ده. استراتیجي په باب باندې به صرف دومره ووایم او همدغه ان شاء الله د اهمیت لپاره کافي هم ده. که چېرته موږ له تاسو له یو مسافر نه پوښتنه وکړو چېرته ځې، څنګه ځې، ولې ځې، 3 سواله پیدا کېږي. څوک هم چې سفر کوي او چېرته هم ځي 3 سواله ترېنه کېدلی شي. چېرته ځې، ولې ځې، څنګه به ځې هلته. استراتیجي اصلا موږ او تاسو ته 3 سوالو ځواب راکوي. اداره چېرته روانه ده، 15 کاله بعد چېرته خپل ځان لیدل غواړي، څنګه به هلته رسیږي او ولې هلته تګ غواړي. همدارنګه به ادارې سره هم خپل علت وي، واجبوي چې ولې په دې طرف روانه یم، ولې په دې طرف روانه نه یم، باید دلیل وړاندې کړي. نو 3 سوالونه ډېر مهم دي. تر څو هره اداره خپل منزل ولري، منزل یې معلوم اوسیږي چې چېرته روانه ده، ولې روانه ده او څنګه به دغه ځای ته ځان رسوي. نو د دې لپاره استراتیجي ته ډېر ضرورت ده. لازمه بلل کېږي چې باید خپله استراتیجي ولري ده. نظام یو جسم په مثال باندې ده. ادارات یې عضوي دي، اعضا دي د نظام. که یو بل سره د همدردي په بنیاد باندې همکاري او همغږي ونه لري، نظام ته خدای نخواسته نقصان رسېدلی شي او الله دې نه کړي. نو د دې لپاره مو تاسو راوغوښتلی، تاسو ته مو زحمت درکړه، دوستانو ته ذي دخل ذي ربط چې کوم ادارات دي، کوم اشخاص دي، انجیوګانې دي، حتی داخل خپل کارمندان ټول هم دعوت کړه تر څو په دې استراتیجي کې خپل ځان ووینئ. دا استراتیجي اهداف انفرادي نه دي، دا اجتماعي دي او باید اجتماعي واوسیږي. ګټه صرف د یوې ادارې ته که صرف سترګې ما خو مخکې ذکر درته وکړه دا دعوه وکړي نو دغه نور اعضا د جسم ترېنه ګیله کوي. کله هم چې استراتیجی جوړیږي باید په همغږي شکل باندې جوړ شي. اساره و چکیده تمام اسلایدهای ما فقط اینمی یک اسلاید میتونه باشه. ما 4 هدف و 16 مقصد تعریف کردیم در این استراتژی. تمام این بحث به اینمی اسلاید برمیگرده، اما باز میریم به جزئیات از این در اسلایدهای بعدی. هدف اولی دسترسی هست. ما میخوایم دسترسی را، یعنی ما خدمات خود ببریم در کل جای و کل جامعه و کشور را بکنیم و مشارکت از اونا داشته باشیم، از جامعه داشته باشیم، از بازار کار داشته باشیم. یعنی هم ما افزایش دسترسی را داشته باشیم، هم مشارکت از ذی‌دخلای خود. دوم میخوایم کیفیت تعلیمات تکنیک مسلکی، این یک هدف است که کیفیت ما باید بالا بره. ولی 5 مقصد در زیرش داریم که او پایه های از این هست، او را بحث میکنیم. بحث تقویت انکشاف ارتباط و آموزش دائمی مادام العمر هست که این نیاز به توضیح داره که خیلی بحث مهم است که هم مغفول است و هم بحث ارتباط ما بیشتر با جلسه امروزی هست. و در نهایت اداره تعلیمات تکنیک مسلکی در کنار وزارت‌های دیگه چه رقم میتونن با هم دست به دست ما به اون دورنمای خود در مسیر انکشاف کشور و توسعه کشور قدم برداریم با 3 برنامه. 1 بازنگری گروه مورد هدف خود. دوم انتخاب شاگرد خود واقعی داشته باشیم. فعلا یک دیدی از اداره تعلیمات تکنیک مسلکی دید پل است. همه میان در 14 که برن در 16 چون در امتحان کنکور کامیاب نمیشن، میگن بریم در تعلیمات تکنیک مسلکی به حیث پل از اینجا عبور بکنیم به پانتون ها. در حالی که ما میگیم نه، ما انتخابی را که برای شاگرد میخوایم داشته باشیم که هدف ما بازار کار هست باید او درست باشه. شاگرد را انتخاب کنیم که او میخواد وارد بازار کار شود، نه وارد تحصیلات عالی. سوم برنامه استاد شاگردی را اندازی شده از طرف جرمنا، برنامه موفقی هست و خود جرمنی هم با برنامه استاد شاگردی برنامه تیوت خود در کشور خود پیش میبره و موفق هم هست. در کشور ما هم راندازی شده، آلی جزء برنامه‌های رسمی شده و این رو می‌خوایم توسعه بدیم. برای از هدف ما در کل ما 4 مقصد داریم. مقصد اول ما شبکه‌های ارتباطی است که ما می‌خوایم با بخش‌های دیگری داشته باشیم. اولا به خاطر تطبیق از هدف ما می‌خوایم شوراهای تکنیکی را در سطح ولایت
ولسوالی و مکاتب ایجاد بکنیم. خوبی عزیز دیگه است که دیگه هر نمایندگان و هم متنفذین همون منطقه وجود می داشته باشند و هم والدین، تا که آنها بتوانند به اهمیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی بفهمند و فرزندای خود را روان بکنند. بحث دوم ما ایجاد شبکه روابط با شرکای صنعتی است. ما باید یک ارتباط و هماهنگی با شبکه‌های صنعتی داشته باشیم. به خاطر عزیز که ما بفهمیم که نیازهای ازواج چی است، تا ما بتوانیم مطابق نیازمندی‌های شرکای صنعتی بخش‌های محصلین و شاگردان و کارگران ماهر تکنیکی مسلکی تربیت بکنیم. بحث سوم ما ایجاد شبکه‌ها و هماهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی و وزارتخانه هاست که با ما در قسمت ارائه تعلیمات تکنیکی و مسلکی همگام و شریک هستند. بحث چهارم ما ایجاد شبکه‌های کاریابی و اشتغالزایی است. مقصد سوم ما ایجاد پهنتون کاربردی است. یعنی تا فعلا ما مهارت‌های سطح و دو سیر از طریق تعلیمات تکنیکی مسلکی ارائه می‌کنیم. در آینده اگر خواسته باشیم که استادای خود ما تربیت بکنیم و همچنین کارگران ماهر و مسلکی بهتری تربیت بکنیم، نیازمند هستیم که تا ما پهنتون علمی کاربردی را در هماهنگی با ادارات زیرک ایجاد بکنیم. البته برای از تأسیس از این ما می‌خوایم اولا یک امکان سنجی بکنیم، اسناد پالیسی‌های از را بسازیم و هماهنگی را با ادارات دیگر همچنان داشته باشیم. وقتی که با پهنتون علمی کاربردی را ایجاد کردیم، ما می‌توانیم کارگران ماهر مسلکی را تا سطوح 4 و 5، سطوح 4 البته سطح لیسانس است و سطوح 5 بالاتر از سطوح ماستری است، ما تربیت بکنیم. و همچنان بعد از ایجاد پهنتون علمی کاربردی ما میتونیم استادان ماهر را به سطح لیسانس و بالاتر از آنها نیز تربیت بکنیم و همچنان ما میتونیم در بخش‌های حرفوی فارغین بالاتر از صنف 14 لیسانس و بالاتر از آنها نیز داشته باشیم.